د لوی څښتن تعالی په نامه په دې درسي ویډیو کې چې د کانکور د لارښوونو د لړۍ دوهمه ویډیو ده په دې کې به د هغو سټرس لاملونو په اړه باندې چې د ځینو زده کوونکو سره وي تر ډیره چې موږ ګورو دا د هغو زده کوونکو سره وي چې هغوی درس لا ډیر ویلی وي د ټولو سره وي خو بیا هغوی دا چې درس یې ډیر ویلی وي او پر خپلو پایلو ته لا ډیر اندېښمن وي نو په هغوی کې ډیر ګورو په دې درسي ویډیو کې د هغې په لاملونو باندې او یو تعداد غلطې مفکورې خپرېږي زه نه پوهېږم دا د کوم ځایه د زده کوونکو ترمنځ خپرېږي ولې هغه د دوی ترمنځ اورېدل کېږي خپرېږي په هغې باندې په همدې درسي ویډیو کې تم کېږو سټرس دی ستاسې لامل څه وینئ هغه زده کوونکي چې د کانکور تر ازموینې تر مخه یو تعداد زده کوونکي سټرس لري یا دا دی چې فشار ورباندې وي اگر که ډیر درس یې هم ویلی وي ستاسې د تجربو پر بنسټ یا هغه څه چې مو اورېدلي د دې لاملونه به څه وي له موږ سره یې شریک کړئ ګورئ د سټرس او ویرې مختلف لاملونه دي چې موږ یې د شاګردانو او زده کوونکو څخه اورو یو تعداد زده کوونکي هغوی د دې څخه ویره لري چې زموږ د کانکور د ازموینې وخت کم دی یو څه چې زه یې درته دلته وایم په دې باندې باوري اوسئ او دا هغه څه دي چې زه یې د څو کلونو تجربې پر بنسټ درته وایم چې خپله مو هم د کانکور ازموینه ورکړې ده او بیا مو د کانکور ازموینې په قراراتو اخیستلې دي د کابل پوهنتون کې همدارنګه یوازې د کانکور نه نورې ازموینې چې د کانکور په بڼه اخیستل کېږي چې هغه تخصصي ازموینې دي د دې ټولو د تجربو او د سترګو د لید پر بنسټ زه درته وایم ډېری زده کوونکي د هغوی سره دا تشویش او اندېښنه وي چې زموږ وخت کم دی په دې باندې باوري اوسئ چې هیڅ وخت کم نه دی هغه وخت او وخت چې تاسو ته د کانکور د ازموینې د هر سوال او پوښتنې لپاره ټاکل شوی دی کافي وخت دی په دې باندې باوري اوسئ چې که چیرې تاسې سټرس ونه کوئ که چیرې تاسې ویره ونه لرئ تاسې هرې پوښتنې لپاره کافي وخت لرئ او موږ ډېرې زده کوونکي وینو د کانکور د ازموینې پر مهال چې هغوی په لومړي وخت کې یا چې کله لومړی ورته ورقې ورکول کېږي د پوښتنو پاڼې ورکول کېږي هغوی د ستونزو او د سټرس سره مخ وي چې وخت به څنګه کنټرولېږي وخت به څنګه مهارېږي ولی اخر کې یو ګورو چې د ازموینې د وخت د پای ته تر رسېدلو مخکې هغوی خپلې پوښتنې پای ته رسولې وي لامل یې دا دی چې د کانکور د ازموینې د پیل کېدو تر مخه د هغوی سره یو ډار وي یوه ویره وي ولې کله چې هغوی پوښتنو ته د حل ځوابونه پیدا کړي هغوی پوهېږي چې زموږ وخت کافي وخت دی په دې باندې باوري اوسئ چې وخت مو کافي وخت دی د وخت په اړه باندې باید یو څه نور هم ووایم تاسو ته معلومات دي هغه زده کوونکي چې د کانکور ازموینه ورکوي دوی ته معلومات دي چې موږ د پوښتنو مختلفې بڼې او مختلف مضامین لرو موږ ریاضي برخه لرو طبیعي علومو برخه لرو ژبه او ادبیات او دیني برخه لرو تاسې کولی شئ چې دغه وخت په مختلفو بڼو باندې مهار کړئ لومړی دا دی چې کله تاسې ته د ریاضي پوښتنو د ځوابولو وخت درکول کېږي دا چې څومره وخت دی دا په بله درسي ویډیو کې ورباندې په مفصل شکل غږیږو ګورئ کوم وخت چې تاسو ته د ریاضي پوښتنو دپاره درکول کېږي ځکه اولي پوښتنې د ریاضي دي او د الجبر او هندسه او مثلثات یې تر همدې پورې چې کوم تړلي مضامین دي تاسې د هرې پوښتنې لپاره په نرمه سینه په فراخه سینه په حوصلې سره ځوابونه ولټوئ او ځواب یې حل کړئ هدف دا نه دی چې تاسې باید سستي وکړئ او هدف دا هم نه دی چې تاسې باید چټکي واخلئ هدف دا دی چې په خپل مناسب وخت سره او په مناسب فکر سره هغه حل کړئ کله داسې پیښیږي چې
د ریاضي سوالونه او پوښتنې پاتې کیږي چې حل شوي نه وي او د ریاضي چې کوم مربوطه وخت دی هغه پای ته رسیږي. په دې حالت کې تاسو څه کوئ؟ د حل لاره دا ده چې کله تاسو ته استاد وایي چې د وخت مو پای ته رسیدلی دی، تاسو بلې برخې ته ولاړ شئ. په دې وخت کې بدون لکم ډاره، بغیر لکم ویرې، بغیر لکم سټرس څخه د ریاضي برخه کې چرته وای مثلا زه د ریاضي برخې مثال ورکوم او نورې برخې هم په همدې ډول او بڼه باندې تاسو دا د ریاضي برخه فعلا د پاره پرېږدئ. وخت د علوم طبیعي دی یا د طبیعي علومو، تاسو ورځئ د طبیعي علومو برخې ته. هغه تاسو ته معلومه ده چې ډیر فرمولونه پکې نشته دي، وخت کم اخی. مثلا یوازې د فزیک کې د یو فرمول نیموي او کیمیا کې یو دو فرموله کوم پوښتنه کې پکار شي. نور هغه پوښتنې دي چې هغه حل ته اړتیا نه لري، یوازې تاسو ځوابونه پنهخه کوئ او هغه توروئ. نو کله چې تاسو باندې د یوې برخې په ځانګړي ډول د ریاضي برخې وخت پای ته رسیږي، تاسو وکولای شئ چې بلې برخې ته ولاړ شئ، هلته ځوابونه پنهخه کړئ او د هغې د وخت په جریان کې یعنی د علوم طبیعي برخې ته ځئ. کله چې د علوم طبیعي برخې پوښتنې ځوابوئ، د وخت څخه ګټه اخلئ او هلته تاسو ته وخت پاتې کیږي. دا موږ تجربه کړې، موږ لیدلې دي چې زده کوونکو سره وخت پاتې کیږي. نو کله چې د طبیعي علومو پوښتنې مو پای ته ورسولې، وخت در سره پاتې دی، بیرته راځئ د ریاضي پوښتنو ته او بیا هغه پوښتنې ځوابوئ. همدارنګه بیا هم مثال په ډول وایم، مثلا ریاضي پوښتنې مو یو څه بیا پاتې دي، د علوم طبیعي وخت هم پوره شو، تاسو باید السنه او اجتماعیاتو یا ټولنیزو مضامینو ته ولاړ شئ. وکئ، په حوصلې سره، هیڅ ستونزه نشته دی. تاسو ورځئ بیا هم د السنې یا د هر بلې برخه چې وي هغې برخې ته ورځئ او د هغې برخې د حلولو وروسته بیا کولای شئ چې همدغې ریاضي برخې ته بیا راسئ. هدف دا نه دی چې مثال کومه وخت تاسو د پاره د ریاضي د پاره ټاکل سوی دی، تر هغې چې کله تیر سو د علوم طبیعي برخه کې مو سوالونه حل کړل، د علوم طبیعي د برخې چې کوم وخت او دقیقې دي تاسو سره پاتې دي، تاسو نشئ کولی چې ریاضي ته لاړ شئ. دا نه ده، تاسو کولی شئ بیرته ریاضي برخې ته راشئ، ریاضي مو حل کړئ. یا مثلا اجتماعیاتو ته ولاړئ، هغه سوالونه مو حل کړل، د علوم طبیعي سوالونه پاتې دي یا پوښتنې، بیرته کولی شئ دې برخې ته راشئ. نو په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ چې خپل وخت مهار کړئ. د وخت په اړه دوهمه ستونزه دا ده چې موږ هم وینو او زده کوونکي هم دغه شکایت او اندېښنه لري. ډیری وخت دا وي چې دوی دغه ساعت له ځانه سره نه لري او هلته استاد ورته وایي چې وخت مو دومره پاتې دی یا دومره پاتې دی. نه، تاسو کولی شئ د وخت د ښه مهارولو لپاره ساده ساعت، البته هغه ساعتونه چې هغوی د موبایل سره نښلېدلی شي، هغه ساعتونه نه، ساده ساعت له ځانه سره واخلئ، یو یې شئ. هلته موبایل هم اجازه نه درکوي، نو د لاسي ساعت به ښه وي. له ځانه سره یو شئ او کولی شئ چې بدون له دې چې تاسو ته څوک ووایي چې وخت مو دومره پاتې دی، خپل وخت په ښه شکل سره مهار کړئ. یعنی تاسو د ریاضي وخت 2 دقیقې درکړل شوي دي، په ساعت کې له ځانه سره قید کوئ او په حوصلې سره، یعنی تاسو کولی شئ خپل وخت په خپله مهار کړئ، بدون له دې چې استاد یې درته ووایي چې 10 دقیقې مو پاتې دي، 15 دقیقې مو پاتې دي یا نیم ساعت پاتې دی. تاسو په خپل وخت مهاروئ. دا به یو څه تاسو ته جرأت درکړي، یو څه به په ځان ډاډمن کړي، د هغو غږونه او تاثیرات او اغیزې به در باندې ډېرې نه وي. نو په دغه بڼه باندې تاسو کولی شئ چې خپل وخت مهار کړئ او هرې پوښتنې ته وخت پیدا کړئ. ډېری وخت داسې کېږي چې یو دوه پوښتنې پاتې کېږي، ستونزه نشته دی. اکثره ډېری وخت یې موږ وینو چې د امتحان په پای کې د زده کوونکو سره 10 دقیقې 15 دقیقې دا اضافي یا پاتې کېږي، یا هم ډېری وخت استادان یو 15 دقیقې مراعات کوي. نو تاسو کولی شئ په هغې وخت کې هم خپلې پوښتنې ځواب کړئ. البته یوه یادونه کوم، هدف دا نه دی چې یا ډېره زیات ایزي وکړئ یا دا دی چې ډېره زیاته تنبلي وکړئ.
هدف دا نه دی. هدف دا دی چې وخت چې کوم درکول کېږي دا په کلونو تکرار شوی وخت دی د لکهاو شاګردانو لپاره. نو یوازې تاسې نه یاست چې دغه ازموینې سره په دومره وخت کې مخامخ کېږئ. په لکهاو شاګردان هر کال 1 لک نه پورته شاګردان ازموینه کې ګډون کوي او دغه د ازموینې پروسه له کلونو راهیسې را روانه ده. نو هدف او موخه دا ده چې تاسې یوازې نه یاست چې د محدود وخت سره مخ کېږئ. دا همغه ټاکلی وخت دی چې پایله ورکوي، زده کوونکي خپل سوالونه حلوي. تاسې په هیڅ شکل مستثنا نه یاستئ چې په لکهاو شاګردان بریالي کېږي. تاسې هم کېدلی شئ او کېږئ هم. زما هدف دا دی چې د وخت په اړه هیڅ وخت خپل حس او د لاسه مه ورکوئ، سټرس مه کوئ. کافي وخت دی، په دغو بڼو باندې تاسې کولی شئ چې خپل وخت مهار کړئ. همدارنګه بله ستونزه چې ډېری وخت د زده کوونکو ترمنځ دغه غلطه خبره خپرېږي هغه دا ده چې مثلا د فلاني ولایت زده کوونکو ته نمرې ډېرېږي، د فلاني ولایت زده کوونکو نمرې کمیږي، د فلاني جنس نمرې ډېرېږي، د فلاني جنس نمرې کمیږي، د فلاني ژبې نمرې ډېرېږي، د فلاني دا ټول هسې خبرې دي. ډاډه اوسئ، هیڅوک ستاسې یوه نمره نشي کمولی او هیڅوک له تاسې سره یوه نمره اضافي کومک هم نشي کولی. بیا هم درته وایم ډاډه اوسئ، باوري اوسئ. هیڅوک مو یوه نمره نشي کمولی چې سوال مو درست حل کړی وي او هیڅوک مو یوه نمره نشي ډیرولی. پر ځان ډاډه اوسئ، پر ځان بسیا اوسئ او خپلو پوښتنو ته په ډاډه زړه ځوابونه ورکړئ او خپل درسونه ووایاست. په هیڅ صورت سره د هیڅ چا څخه نمرې نه کمیږي او په هیڅ صورت سره هیڅ چا ته نمرې نه اضافه کیږي. د هر جنس کې وي، د هر ولایت کې وي او که د هر ژبې وي. موږ د البته موږ نه، د ازموینو ملي کمیټه صرف افغان پیژني بس. پر همدې بنسټ له دې بیخي ډاډه اوسئ، باوري اوسئ. هیڅوک ستاسې نمرې نشي کمولی او نه یې کموي. که چیرې مو پر ځان ډاډه وئ، پوه سوئ چې سوالونه او پوښتنې مو ښې حل کړي دي، ولې نمرې مو کمې راغلې دي، د ازموینو ملي کمیټه هغوی شکایتونه او د وخت درکوي. تاسو کولی شئ چې هلته خپله ورقه له سره وګورئ. نو له دې ډاره کاملا باوري اوسئ، یعنې ستاسې نمرې نه څوک کموي او نه یې څوک کمولی شي. څه مو چې حق دی هغه درکوي. ډېر وخت ځینې زده کوونکي هغوی سره دا ډار وي یاره چې نمرې به مې کمې شي او یا دا هیڅ امکان نه لري، شونې نه ده. تاسو ته ستاسو نمرې ستاسو حق درکول کېږي. له دې کاملا ډاډه اوسئ او کاملا په دې باندې باوري اوسئ. همدارنګه یو بل چې شاګردان او زده کوونکي د کانکور د ازموینې په جریان کې د هغې سره مخ کېږي او بالاخره د دوی د سټرس سبب کېږي، هغه دوی له ځانه سره مخکې تر مخکې د څانګو او پوهنځیو او پوهنتونونو ټاکنه نه لري. یعنې څرنګه یو انتخاب وکړي. زموږ مشوره به درته دا وي چې تاسې د مخکې تر دې چې د کانکور ازموینې ته لاړ شئ، هغه ازمایښتي کانکورونو کې ونډه واخلئ، برخه واخلئ، خپله سویه درته یو څه معلومه کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې مخکې له هغې څخه چې امتحان صحنې ته داخل شئ، خپلې ټاکنې له ځان سره ولرئ. یعنې باید تاسې مخکې تر مخکې له ځان سره د ازموینو یا د څانګو یا هم د پوهنځیو ټاکنه ولرئ. دا به له تاسو سره ډېر مرسته وکړي. البته ډېری وخت داسې کېږي چې زده کوونکی پر یو فکر د ازموینې صحنې ته داخلیږي، بیا تر هغې ډېر ښه ازموینه ورکوي. نو هغه انتخابونه او ټاکنې چې له ځانه سره راوړي دي هغه یو څه ټیټې وي د دوی له سویې څخه، نو دوی ته باید لوړ انتخاب وسي. نو پر همدې پار تاسې له ځانه سره 2 یا 3 د انتخابو بکسې ولرئ یا د انتخابو یو سیټونه ځان سره ولرئ. یعنې که ازموینه په دغه سطحه باندې وه، دغه انتخاب او ټاکنه به کوم، که پر دغه سطحه باندې وه دغه انتخاب او ټاکنه به کوم، که پر دغه سطحه باندې وه دغه انتخاب او ټاکنه به کوم. دا له تاسو سره ډېره زیاته مرسته کوي. موږ ځینې زده کوونکي وینو چې هغوی د انتخاب او ټاکنې پر وخت
یو څه تر سټرس لاندې راځي او بل اخر په هغه کې غلطيږي څومره چې استادان ورته لارښوونه کوي دا چون زده کوونکي تر سټرس لاندې راغلی وي تر فشار لاندې راغلی وي تر ویرې لاندې راغلی وي هغه هلته نه متوجه کیږي پاملرنه نه کوي نو پر همدې پار یا دا چې ځینې زده کوونکي په ډېر په ځان باندې ډاډه وي ډېری وخت هلته بیا یو بل څه پیښیږي اگر که ډېر زیات کم دغه پیښې رامنځته کیږي ولې بیا هم له ځانه سره ټاکنې مخکې تر مخکې ولرئ دا به له تاسې سره ډېره مرسته وکړي په عمومي شکل او بڼه باید ووایم چې هیڅ وخت د کانکور د ازموینې څخه د کانکور د صحنې څخه او هلته چې هغه استادان وي ډېر مهربانه استادان دي یعنی دوی دا لومړی ځل نه دی چې ستاسو څخه ازموینه اخلي دوی مختلفې ازموینې اخیستې دي پر هر څه بلد دي مهربانه استادان دي نو پر همدې بنسټ هیڅ وخت له ځانه سره ډار مه لرئ له ستونزې سره مخ کېږئ له استاد نه مو پوښتنه وکړئ لاس پورته کوئ استاد تاسو ته راځي د پوښتنو په کتابچه کې مو ستونزه وي د کمیټې د ازموینې د ملي کمیټې غړي هلته ګرځېږي او ستاسې ستونزه حتما حلوي حتما یې حلوي تاسې یوازې دومره وکړئ چې خپله ستونزه مو له استاد سره شریکه کړئ بیا هم تکرار کوم هیڅ ویره له امتحان څخه مه لرئ هیڅ ویره د وخت پر اړه مه لرئ هیڅ ویره د توپیر په اړه مه لرئ او هیڅ ویره د ستونزو په اړه مه لرئ استادان شته دي د کمیټې غړي شته دي کولی شي تاسې د هغوی څخه مشوره واخلئ او خپله ستونزه د هغوی سره په آزاده ډول شریکه کړئ بیا هم بریالي اوسئ او بدون له کوم سټرس او ستونزې خپلې ازموینې ته دوام ورکړئ بیا هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ خپلې پوښتنې مو له موږ سره شریکې کړئ په هره برخه کې چې ستونزه لرئ په هره برخه کې چې درته ستونزه پیدا کیږي هم د واتساپ له لارې هم زموږ د فیسبوک د صفحې له لارې د کومنټ له لارې د هرې لارې کولی شئ چې خپلې ستونزې مو له موږ سره شریکې کړئ مننه کوم بریالي اوسئ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په نورو برخو باندې هم غږیږو له پاملرنې مو نړۍ مننه کوم